خوږو عزتمندو حقیقت دا دی چې یو خوشحالي او یو خوشحالي ډبل او دوګنای دا نن خوشحالي دا ډبل خوشحالي دا دوګنا خوشحالي دا که تاسو کې یو کس تپوسو کې چې پس نسبت باندې دا ډبل خوشحالي دا او دوګنا خوشحالي دا نو داغي جواب داري چې یو خوشحالي د واده دا او دویمه خوشحالي دادا چې د الله رب العزت د قانون مطابق د الله په کور کې د الله د دین دا اورېدو د پاره راجم شوي دا دوچند خوشحالي شوا خلق دنیا کې ځان خوشحالي خو کله په سبانه ځان خوشحالي کله په سبانه ځان خوشحالي خو کوم چې حقيقي خوشحالي وي نو هغه د خلکو نه پټه ده حقيقي خوشحالي دا د خلکو نه پټه ده خلکو ته معلومه نه ده هغه چاته معلومه ده چې پچا الله کولاو کړی دا خوشحالي تاسو که خیال کړئ د اختر ورځو کې دا جوانان سلور او پنځه راجم شي موټر سایکل څوک وګوري څوک موټر یې وګوري څوک حضرت جی بابا ته روان دي څوک کون ته روان دي ورځ د اختري چې داسې لږ مزلو کې ګاډي ودرئ راکوز شي او هغه خپله خوشحالي وکړي ها هو وکړي څه جوانان په ګډا شي لږ سات وګډېږي روګډېږي لاره کې بیا په ګاډو سوار شي بیا مخکې لاړ شي بیا ځان خوشحاله را خوشحاله کې بیا ګاډو ته وخېږي واپس کور ته راشي په سر هم درد وي بدن هم دردونه کوي پریشان هم وي کور کې هم خبرې دا تا نن چېرته تللی په ځان په زور خوشحاله مونږه واده وي خوشحالي ده نو مونږه په زور ځان خوشحاله ډنګ ډونګ تماشې ډمې ډمان ها هو ها هو بلې 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 په دې ځان خوشحاله اب پخوا به وی بشپه د نکریزو جینکۍ تمبل وهینه او څوک مېلمانه راغلي دینه په دې به ټوله شپه ځان خوشحالول اسې تاسو وایئ د الله په کور کې ناست یئ دا واده کول دا د پیغمبر طریقه ده او که نه ده څوک د دې نه انکار کولی شي چې دا د پیغمبر طریقه نه ده دې نه خو نشي کولی انکار کنه اوس دا راته ووایئ چې دا خوشحالي به په دې باندې حاصلېږي په هغه ذریعه باندې چې کومه ذریعه د پیغمبر وه او کومه طریقه د پیغمبر وه او که د دې نه علاوه ګوره یو بهترین موټر دی زبردست لیکن هغې کې تاسو د تیلو په ځای باندې اوبه واچوئ ابه وچلي کم چې د پټرول ټینکۍ ده هغه تاسو د موبلیلو نه ډکه کوئ کومه چې د موبلیلو ټینکۍ ده هغې کې تاسو پټرول واچوئ همغه ګاډی دی که نه نه تی پټرول بار دی نه تی موبلیل بار دی خو صرف یو ځای کې چې د پټرولو په هغې کې تاسو موبلیل واچوئ او چې د موبلیلو ځایو په هغې کې پټرول واچوئ زبردسته کروله ده ډریور هم ورته ماهر ډریور کېنوه بالکل د شوروم نه بالکل راویستې نه وې خو دغه څیزونه په بدل بدل ځای کې کا دا ګاډی به تاله روان شي هر یو به تا ته وایي څه چل دې کړی دی
تب ورته یاره بس गाड़ी ته موبایل او تیل پکاري موبایل هم پکې ورواچلو تیل هم پکې ورواچلو بیا هم سٹارټ کیږي چابي تاوم او سٹارټ کیږي نه چابي تاوم او سٹارټ کیږي نه الکه دا څنګه حساب دی تا ته به وي ودرېږه یار میکینک راولو میکینک چې راشي او هغه وګوري یې د الله بنده دا تاسو کړي دی गाड़ी سره نو چې نه پوي دی نو مونږ ته به دی ویلیو نو داته تیل او پټرول ولا پکار دی نو خو چې کوم ځای کې دی ورواچول نو خو پکاردار چې روان شوی وي کنه هغه وخت کې هغه انسان ته کمقل وای کنه مړه تا ته چاوي چې ته موټر اخلا تا ته چاوي چې ته روانه وا تا ته چاوي چې ته سٹارټ کوا تا ته چاوي چې تیل او موبایل پکیا چوا تم ورته کمقل وي حالانکه اب ماهر ډریوري زب مرته کمقل وي شوروم والا به مرته غوسای میکینک بم غوسای ټول ورته غوسای مړه گاډي دي تباک دا سیده کنه دا ولی د یو ځای پکار یو شیو او آغی زائبانی بل شیر آغی نو گاڑے مخی نزی سبب د نقصان وګرځي د پزای ولاړ دے جام ولاړ دے اسے تاسو وای چې کم طریقہ مونږ ته پیغمبر خودلی دا د خوشحالی او دا هغه طریقې نه ما سیوا مونږ په بل طریقه خوشحالي حاصلو کم طریقه د پیغمبر د واده دا سنت د پیغمبر دی عبادت دی اوس چې دغه طریقه ته پرې دی او په بل طریقه باندې دا هغه سٹارټینګ کې واغه روانه یاد وسات استاد کور به چلیږي نه چلیږي دا گاڑی د نظام زندگی بستا جام و شانه خوشحالی وا موټر دی خو لیکن د خوشحالی طریقې کار چې تعالی پکار سو هغه طریقې کار تاونه کا نو دنیا کې چې په زور ځان خوشاله پاغه نه خوشالهږي یاد ساته خو چې کله تا الله بخود چې کله تا الله خوشاله کا تا بخود الله خوشاله من کان لله کان الله له من کان لله کان الله له سوک چې د الله شنو الله دا غشو علی دا خبر یاد ساتي کله چې خوشحالي د حکمنا په بل طریقه ته حاصلول غواړي دا گاډه د زندګۍ د چیرته هم نه چلیږي اولاد په ذریعہ بدر ته پریشانی ملاویږي د بیبي په ذریعہ بدر ته پریشانی ملاویږي خامخا بتا ته دا گاډه په یو وخت کې جام ودرېږي خوګو عزتمندو وعده کول دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقوم دا ځان له مسله دا امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا نو دا عبادت دی امام شافعی رحمه الله فرمایي چې کيو سړی نکاح نه کوي او د هغې په ځای باندې نفلونه کوي نو دا د نفلونو والا بهتر دی خو امام صاحب ورته یو خبره کوي مونږ خو د چا په مسلک یو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک امام ابو حنیفه رحمه الله فرمائی چې ګوره ایک تیر اور دو شکار یو خدا خبر شوا چې د جناب رسول الله سنت شول نو دا عبادت شول بل د جناب رسول الله د امت زیاتواله راغې نسل سیوا کېدل رالل جناب رسول الله فرمائی تزوج الودود الولود انو سرا ودونه کوي چاغه د محبت والی سوالی محبت والی اور آغا بی بیانی چاغه د اولاد برابری
هغه د اولاد برابري وجه صدا فإني مکاثر بكم الامم زب په نور امتونو په مقابله کې د خپل امت په ډیروالی باندې فخر کوما هاي نن سبا څه خبره کوي وای دو بچے ہی اچھے دو بچے ہی اچھے او وای چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان دا نعره ده کنه ده لیکن د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث معنا شو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا فرمائی فإنی مکاثر بكم الامم زب په نور امتونو باندې د دې امت په ډیروالی فخر کوما د دې امت په ډیروالی بس کوم فخر بکوما اوس علماء لیکي علماء دا خبره کوي او دا بیان کوي چې دا دې سره بسکه چې یو طرف ته تا توي چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان بل طرف ته تا توي دو بچے ہی اچھے او بل طرف ته جناب رسول الله فرمائی فإني مکاثر بكم الامم زبر ډیر والد امت باندې فخر کو د چا ومن یو خبره دا چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مونږ وایو بڑا خاندان اس کا رازق ہے رحمان الله چې دنیا کې څوک پیدا کوي داغه د رزق فیصله الله مخ کې کړي داغه د رزق فیصله الله مخ کې کړي او چونکه نن سبا دور دا سراغه تقدیر سے ہٹ کر ہر انسان روان دے تقدیر غواړو چاته سخکاری نه چې د الله رب العزت د تقدیر هم سم مسالې شته او کنيشته غزان له یو لوی بحث ته علمي خو به هر حال ماحول زمونږ د واده د خوشحالۍ دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا کې انسان واده کوي خود یو سو وجونه کوي بعض روایتونو کې سلور وجه راځي تنکح المرأة لأربع نکاح کې د شي د یو زنانه سره د سلور وجنا لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها ولدينها لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د سلور وجنا نکاح کې دیشي یا خو نکاح د یو زنانه سره د دې وجنه کې دیشي چې یاره دې کې خاص ډیر دی خاص ډیر دی دویمه دا مالدار ډیر ده یاره ډیر لوی جیدادمند ده ډیر لوی د جیداد والا ده دریمه دا یاره لوی خاندان والا ده او سلورم دا دیندار دا سو وجه شوی سلور وجه شوی د سلور وجنا د یو زنانه سره نکاح کې دیشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفرمای فظفر بذات الدین تربت یداکا واللاس د پخاور ککړ شد د دین طرف والا مونږ هو جوان طبقه الله دی جوانی په دین باندې ولګي والله کدی نور دریو تاخيرو ته ګوري لومبای ته ګوري لومبای ته ګوري دا نوري کراس کړی دي بس لجمالها چې حسن دی ته ګوري نور رستا حالاتو تب الا ماشاء الله کاغسو ګوري او نن سبا خدا سے د یو فتنو دور راوته دي
داسې یو فتنې دي كقطع الليل المظلم، لکه څنګه چې شپه وخت تر وخته تیاره کیږي او فتنه سیوا کیږي، تیاره سیوا کیږي. یا علما لیکي څنګه چې دا تسبیح وشلې او یو دانه په بلې پسې روانه او بله دانه په بلې پسې روانه، نو بس دقسې دا فتنې سیوا کیږي، روانې دي. الک به ګرځي یاره جی هغه به کومه چې MA پاس، MA پاس ید الله بنده ټیک ده، خو لیکن دا ماسټر دا صرف چې کم دی نو د کاغذونو هغه معتبر لري، که دا ماسټر چې په اخلاقو کې هم کړی، ماسټر چې کم دی نو هغه په دین کې هم حاصل کړی، دغه وګوره چې د دین ماسټر ای، د اخلاقو ماسټر ای، نو کدا دو ور سره د بیا وکتل نو فبها ونعما. او چې نه صرف دې پسې ګرځو چې یاره جمال دے، حسن دے، مال دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي؟ فاظفر بذات الدین، تاسو د دین طرف چې کم دی نو هغه راغب کوي، په هغې باندې ځان کامیاب کوي. او چې کله د دین مسلې نو بیا به د ډنګ ډونګ په ځای د الله په کور کې هغه د قرآن او د سنت خبرې رواني، بیا به د الله په کور کې د قرآن او د سنت خبرې رواني. او کله چې د دین مسله نه وي نو بیا به بار محفلونه او مجلسونه لګېدلي. حقیقت دارې نن زمونږ نه معاشره ګډه وډه په دې ده چې زمونږ زنانه انتخاب د داسې زنانو نه کوي چې هغه د دین بهترې دي، هغه د اخلاقو بهترې دي. مونږ خو ظاهري بهتروالی ته ګورو خو حقیقي بهتروالی ته نه ګورو. پلار مورم مجبوره کو په دې باندې چې بس صرف او صرف دا درې خبرې دي، څلورمې ته خواړو ګورو. نو دا خو الحمدلله ستاسو په دې محله کې هم زبردست مدرسه روانه ده، یو ځای کې نه څو ځای کې روانه ده، او د زنانو مدرسې روانې دي الحمدلله. اسماء بنت ابي بکر د عبدالرشید بابا دی زبردست مدرسه روانه ده، دارنګې نورې مدرسې دي، دغه کې د زنانو تربیت کیږي، د هغې اخلاق، د هغې دین، د هغې عقیده جوړیږي. نو کله چې داسې زنانه کور ته راځي نو هغه به ځان سره ماحول بګړاوی نه، هغه به ځان سره ماحول جوړوي. قرآن څه فرمایي؟ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، په نکاح باندې داسې زنانه مه کوئ چې هغه مشرکي، د هغې عقیده د شرکي، چې تا لا کړي نه او بیا درته وایي یاره راځه په موږ چا څه کړي دي. نو کله کاکا صاحب رحمت الله علیه مزار ته خوشې کړی، کله د حضرت جی بابا مزار ته خوشې کړی، او کله چې دی نو د خوندین بابا مزار ته خوشې کړی، او دارنګې پسخا یخنۍ کې د پیر بابا مزار ته خوشې کړی، راځه هلته ځو. وایي څه چل دی؟ زمونږ یو ملګری و واده وکړه، نو چې واده وکړه نو ښځې ته دا خو ښځې راټولې شي، بیا دا کیسې خو د ښځې وایي یو څوک چې مشورې ښځو ته ووایه نو هغې چې د تنور په غاړه ووایي بس بیا ته بېغمه شه، بیا به که خیر کور په کور هغه خبر راوړي. د دې میډیا چې دا هغه ډېره تیزه ده، ښځو میډیا ډېره زیاته تیزه ده، دی خو چې دوه او درې کښېني نو څلورمه خبره به د بل کوي. نو مقصد مې د خبرې دا چې هغه ملګري واده کړی و، نو چې واده کړی و نو د هغې نه بعد خپله بیبي ورته یاره دا چل دی او دا چل دی، او ما ته چا ویلي دي چې په دې هنډ کې دی خوا دغلته کې یو ځای دی او د هغې اوبه راله راړه. وی ما وی چې زه دلته مزدوري وکړم، د تروړې پیسې نشم دله برابرولی، او ته ما زه به هنډ کې ګرځم او په کوم ځای کې به ګرځم. وی ما ورته وی چې زه ټیک ده بس زه ځم نو مجبوري ده، ځکه چې دا واده لږ خو چې نکاح کې کښېنې
موږ اکثر نکاح تړو کنه نکاح کې کینې را سمره مہر لستولې هاو چې بالکل صحیح دی دی وخت خدای جذبه کی کنه جی لستولم صحیح دی یک 15 می صحیح دی او چې بیا روسته شي نو پاماغه جګړی نو وعده له په ابتدا کې جذباتو کې او چې زر واده خو بیا روسته مسالې نو آغا ورته وی صحیح ده بس راولم د لوبه نو زمونږ جمعات دی خواته هغه جمعات تر راغلی دی لوټه یې خدا او لړ خپل دیاړی لا دیاړی له چلاړ دیاړی وکړل او د دیاړی نه بعد بیا راغی واپس او د جمعات نه هغه کوزه ډکه کړه او یې ویړه نو چې یې ویړه کورته نو بیبي ته وایي نن خو دې راله بیخ بنیاد ویست ته وګوره په دې بدن مې دې دوړو ته وګوره زری زری یما ملا مې ماته شوه دا خو سحر زه وتی یم او دا دې اوس رالم نو خو وتی خو سحر کنه جمعات زمونږ د جمعات نه ولا لوټه ډکه کړه واغې وی ته دا اوس که کنه یاره دومره دې کړولی یم ورپسې هغې ډېر په دغه باندې ناز او مدار باندې هغه اوبه یو درې څلور ورځو کې وڅکلې چې ویڅکلې وی بالکل ټیک ټاک شو وی زبردستې اوبه وې که نه وی تا ته ما وی چې لاړ شه ورپسې کړه نو قرآن څه وایي ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنا که تا داسې بیبي کړې ده چې د هغې عقیده ګډوډه ده دینداره نه ده صحیح ایمانداره نه ده انو بیا ورسره ګرځه په باباګانو پرې ګرځئ بیا او زمونږ خو نن سبا الله دې رحم وکړي ماحول څه جوړ دی فلانکي در باندې دومره تعویضونه کړي د فلانکي در باندې دا کړي فلانکي در باندې دا کړي ټوله ورځ اوس زنانه په دې کې اخته دا څه قهر دی دا کم کرونا وایرس دی دی کې ادا بل نه بده لتور شي دا وایرس در زنانه هغه وګوره بیا به تا ته پته ولګي جنگ جګړې همدغه په تعویض جنگ جګړې په جادو د پدکړې د پدکړې د پدکړې خدا په هغه صورت کې دی کله چې زمونږ زنانه دینداري نه زمونږ زنانه دینداري نه زمونږ یو عالمو وی یو جوان راغی وی هغه جوان راته ویل چې جی بل چاته خو مې دا خبره نه ده کړې او نه کولی شم جوان خواست نه رانیزدو کېږي مولانا صاحب ته چې قرآن زده کې خو بل شي دپاره خو راځي که نه نو چې راغې مولانا صاحب ته وایي مولانا صاحب د راز خبره درته کومه خو که کار دې راله وکوي وایه که نه وی یاره دغسې مسله ده یو تعویض راله وکړه وی ښه وی اوس اوسګار نه یم او سبا راشه اوس اوسګار نه یم سبا راشه چې کله هغه سبا راغې نو ورته وایي یاره زه دنه تپوس کومه یو خبره ته خو جوانې پوهی او سره د پوهې نه ستا نه به یو تپوس کوم ماله به جواب راکړې وی بالکل جی وی بیا بدله کوم وی دا ته چې د چا دپاره غواړې دا ستا څه ده وی جي څه خو مې نه ده وی چې څه دې نه ده نو دا ته دومره ولې په بد حالي چې ته وی شابه ماله پې تعویض وکړه دا وکړه دا وکړه تا سره لیدل کتل شوي وی آو جي نو وی ته په دې قسم خوړی شي چې دا لیدل کتلې چې تی سنې تا سره شوي دي نو کنستان علاوه به د بل سره نه شوي د هغه نه علاوه به د بل سره نه شوي د بل سره نو ته داسې یو زنانه کې چې د هغه دومره تعلقات دي نو د پښتو غیرت خو همدا دی چې دا زنانه خو څوک نه کوي هغه مولانا صاحب په جومات کې راته توبه وویسته چې بس مقصد مې د خبرې دا دی څنګه چې نارینا د دیندارۍ کوشش کوي او دینداره زنانه ګوري نو داسې زنانه هم چې پوهیږي نو هغه هم دیندار نارینه ګوري او د دیندارۍ خبره داره د دیندارۍ خبره دا ده چې د هغې اثر
اب د قرآن او د سنت په نظر کې راوځي هغه اثر به څنګه وي اسستاسو نه تاسو کوم دا واده به وشي که به ونشي کیږي کنه کیږي اوس